دا باندې دا بیک ګراوند در کوم دا زما په کار نه دا به ریسایز کا او صحیح ده دا زه نیست کوم صحیح شو دا ټول یو فایل شو د لوګو کوم چې موومنټ کوي دا ریسایز کول هم غواړي صحیح ده نو په دا باندې کلیک کو او دا وړه کو زموږ دا لوګو په کار دا ویډیو په یو کونج باندې وځي صحیح ده بسم الله الرحمن الرحیم لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ تکړه او تازه اوسئ ډېره موده بعد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم ځینې ملګري پوهېږي ځینې چې ما سره په رابطه کې دي هغوی ویل چې ولې مثلا ویډیوګانې کمې دي خو ما ورته علت ایډسنس پن کوډ ښودلی چې هغه سړي زړه ووهي نو بیا خوند نه کوي یو څه نن راغلي د یو نوي موضوع سره او هغه نوې موضوع دا چې موږ تاسو به نن خبرې کوو په څه باندې په دې باندې څنګه یو لوګو روټیټ کړو اصلا ځینې خلک چې دي هغه ساده لوګو نه خوښوي او وایي چې لوګو کې باید یو حرکت واوسي که نه خاص کر دی خوا پېښور طرف ته چا لوګو هم په ځای نه وي ولاړه خو موږ به بیسک کار کوو ساده طور باندې یو لوګو ته دومره روټیشن ورکول چې په ځای ولاړ هم وي خو دا ګوره دغه افټر افیکټ پروفیشنل کار هم نه دی یوازې په ساده توګه باندې څنګه یو لوګو موږ روټیټ کولی شو یا حرکت ورکولی شو چې لوګو په ځای ولاړه نه یو ویډیو لږه دلچسپه او اټریکټیو ښکاره شي نن به په دې ویډیو کې په همدغې باندې بحث کوم ما لوګو الریډي راچولی دا یو کلر میټ مې ورکړی دې لپاره چې دا دغه برجسته ښکاري ځکه چې هغه نه وي نو ټرانسپرنټ بیک ګراوند تور د صحیح نه ښکاري دا ځکه ما ورکړی نو کلر میټ مې ورکړی لوګو مې راغستی لوګو سایز مې په دې خاطر غټ پرېښی چې تاسو یې وګورئ بیا دا واپس دې کونج ته راوړو د ټول نه مهم څیز چې دی هغه د افیکټس کې تاسو ته ځینې افیکټونو نومونه یادېدل دي بس چا نومونه تاسو ته یاد دي مشکل نشته دی کې تاسو مثلا یو افیکټ پسې ګرځي دا بله افیکټ پرې د نایې کې به یې لټئ خو که چېرې تاسو ته نوم یاد وي نو تاسو سمپل نوم لیکئ اوس مثلا زما بیسک 3D په کار دی دا بیسک 3D دا راواخلئ او په دې لوګو باندې واچوئ صحیح ده بیا موږ دا سیز پرېږدو دې سره زموږ کار نشته زموږ کار اوس څه سره دی زموږ کار د دې افیکټ ټیب سره دی صحیح ده نو تاسو چې کله په دې باندې کلیک کړئ سر ته دا کرسر راولئ دلته دا بالکل دا واپس راځي کوم چې دلته موږ ته واضح ښکاره شي چې پوینټونه لاک کېږي موږ یو پوینټ اخلو دلته یو پوینټ موږ اوس 0 دی دا دلته باید دا لوګو ولاړ وي صحیح ده لږ مخکې راځو نو زه غواړم چې لوګو لږه راکږه شي صحیح ده دونه کږه شي صحیح ده او بیا واپس لږ مخکې راځم دلته بل پوینټ اخلم او دا چې دی ریزیټ کوم دا واپس سمه شي نو دې ځای پورې به دا یو موومنټ واخلي ګورئ دومره به شي خو زه غواړم دا واپس دې بل طرف ته هم کږی شي نو لږ مخکې راځم یو پوینټ اخلم او ماینس ورکوم چې بل طرف ته کږی شي دا لږه زیاته شو دومره باید وي دا صحیح ده نو بیا چې لږ مخکې لاړم دا دوباره ریزیټ کوم دا به اوس دواړو طرف ته لوګو 15 ثانیو کې زی راځي صحیح ده نو بعضې خلک صرف او صرف دا خوښوي چې لوګو یې همدومره ځای په ځای باندې روټیټ شي بیا دې نه وروسته مثلا ستاسو په کار ده چې لوګو یو څه ټایمه پورې ولاړ وي که نه نو تاسو سمپل یې همدا کش کړئ د دې نه دې خوا به دا ولاړ وي صحیح ده د دې نه دې خوا به چې دی دا خوځي نه تر څو ثانیې پورې او که بیا همدا کاپي کړئ او دې خوا یې ورپسې کېدی دا به چې دی د هغې نه بعد واپس روټیشن سټارټ کړئ نو همدې توګه باندې ځان ته یو لوګو روټیټ کړئ او هغه بیا چې دی ټایم لاین باندې داسې کاپي پیسټ کړئ کار به وکړئ خو دې دا پوینټونه زه لرې کوم او بعضې خلک خوښوي چې مثلا لوګو یې مکمله روټیټ شي تاوه شي خو دا لوګو لږه غټه دا چې مکمله تاوه شي دې سره خوند نه کوي خو بیا هم ستاسو دپاره زه لوګو دا مکمل 360 ډیګري روټیشن ورکوم او هم دې نه کېږي دا پوینټ لاک دی لږ مخکې راځو دې ځای پورې باید دا تاوه شي مکمله صحیح ده دې ځای پورې دا 353 FX 360 بولي کوم روټیټ دی صحیح شو دا به دې ځای پورې مکمل یو ځل اوړي
دا لوګو له اوږده او د سره روټیشن خوند نه کوي چې کوم لوګو وړي مثلا ځامن لوګو ما سره پرته هغه د روټیشن ورکړي او لوګو وړه د هغه سره چې دی روټیشن ښه ښکاري او دې ځای پورې دا یو ځل تاوه شوه صحیح ده بلکې 2 ځلې تاوه شوې ده نو د دې نه دېخوا دا داسې ولاړئ 15 سکنډو پورې به دا دوباره نه تاویږي صحیح ده همدا کاپي کوه دلته یې اچوه نو دې نه دېخوا به چې دی به دا بیا تاویږي الټ صحیح ده اوس ګور دې نه دې پر به دا ولاړئ دا به اوس تر 15 سکنډو پورې ولاړئ خوځي به نه چې کله بیا دوباره چې کومه کاپي کړې ده هغه شروع شي زګور دا بیا تاوه شوه صحیح ده پنځه سکنډه همداسې به چې دی دا دواړه کاپي کوي مخې ته به یې واچوي یو ځل به ترې جوړ کړي بیا به دا نیسټ کوي صحیح ده څو سکنډه شوه صحیح شو بیا به څنګه چلو کوي دا به بیا دومره لوګو شوه صحیح ده دا زه رالم او دا باندې زه بیکګراوند زه در کوم دا زما په کار نه دا به ریسایز کوم صحیح ده دا زه نیسټ کوم صحیح شو دا ټول یو فایل شو د لوګو چې کوم چې موومنټ کوي دا ریسایز کول هم غواړي صحیح ده نو په دا باندې کلیک کو او دا وړه کو زموږ دا لوګو په کار دا ویډیو په یو کونج باندې وځي صحیح ده دا به دکه کونج کې نو داسې یو په ویډیو باندې اچوو داسې دا ویډیو راولې زګور دا به چې دی دا ویډیو به لوګو په دې ویډیو باندې روټیټ کېږي لوګو ولاړه نه ده ځینې خلک هسې خوښوي چې د دې لوګو چې دی څه ټایم بعد روټیټ شي چې بورینګ نه یا مثلا صرف یو طرف ته بل طرف ته لږه کږه شي نو ځکه مې دا ویډیو جوړه کړې تاسو نه کومک واخیستله چې که ستاسو ولاړه لوګو نه وي خوښه نو هغه ګورئ لوګو روټیټ کول هم شي نو د امن لوګو ګورئ د امن ویډیوګانو باندې تا د کولاو ده لوګو اچول نه ده शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने आज लेजिस्लेशन पे हमें मौका दिया د لوګو سایز ورکوټ ہے دا چې تاو شي کنه بد نه ښکاري هغه لوګو داسې غټه چې تاو شي لږه کش شي کنه ځکه بد ښکاري نو دلته چې دی اکثر د یو ټي وي ام لوګو ولاړه لوګو نه ده کنه ټول پړق او پړق لوګوګانې دي تاویدو والا نو ځکه مې ووایه چې تاسې هم پوهېږم چې دا لوګو تاویږي څنګه د امن لوګو ما همداسې تاوه کړې ده او همدغه سوایول باندې هغه واړه ده نو ځکه هغه سره چې دی دا خوند کوي دا لوګو تاویدل دا لږ اوږده ده نو دې تاویدل نه ده چې بلکې هغه لږه لږه داسې تاوه راتاوه شي یو طرف بل طرف همده سره دې لوګو سره به هغه خوند وکړي په هر حال صرف مې تاسې په دې باندې پوه کولی چې یوه لوګو مونږه څنګه روټیټ کولی شو یا لوګو ته څنګه داسې یو حرکت ورکولی شو لوګو په ځای ولاړه ونه اوسي نو دا مو زموږ د نن ورځې کلاس هیله ده چې تاسې به خوښ شوی به لا وخت بعد ستاسو خدمت ته راغلم چې یو کلاس تاسو ته ډالۍ کوم انشاءالله چې درسونو ته به دوام ورکوم خو داسې شي چې بس کله د ایډسنس پن کوډ ونیښلي نو دا د سړي هغه حوصله ټوله خرابوي که نه نو بیا هم په هر صورت هیله ده چې تاسې به هم زما سره اوسئ د کلاسونو نه به ګټه واخلئ تر بل کلاسه پورې په لوی الله سپارم د خدای په امان